السمیع د دې معنا دو ښه اوریدونکی ذات. خصوصیت دې دا ده چې څوک هم دغه اسم مبارک د جمعرات په ورځ د چاشت المنځه نه بعد 500 مرتبه دا یی یا سمیع یا سمیع، الله پاک په دای مستجاب الدعات جوړ کی. دویم خصوصیت یې دا ده چې څوک دغه اسم کثرت سره ورد کوي نو دای که په د مرض کې مبتلا وي چې اور وي کم، یعنی د غیږونو بیمریدو او کم اور وي تیز اوریدی نشي، الله پاک په دته شفا نصیبه کی. دریم خصوصیت یې دا ده چې څوک د جمعرات په ورځ باندې د چاشت المنځه نه بعد 500 مرتبه السمیع السمیع یا داسې چې یا سمیع یا سمیع یی، او د یو قول مطابق چې هر ورځ 100 مرتبه دای د دغه اسم مبارک ورد کوي او د دغه اسم مبارک ورد په دوران کې دای د چا سره خبرې نه کوي، نو کومه جائزه دعا چې غوړي الله پاک په دعا قبلوي. څلورم خصوصیت یې دا ده چې څوک د جمعرات په ورځ د سبینۍ سنت او د فرض په مابین کې سنت وکي فرض یې نه وي کړه، د میانس کې 100 مرتبه یا سمیع یا سمیع ورد وکي، نو الله جل جلاله به د خپل خاص توجه کوي.